غزنی کې 350 تنه عسكر تسلیم او 150 عرادي وسایط د طالبانو لاس ته لوېدلي. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ عسکر کوټ سیمه کې یوه ستره قرارګاه تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. خبرپاڼه زیاتوي په یاده قرارګاه کې 350 تنه مسلح عسکر له سلګونه میله سپکو او درنو وسلو، سلګونه زره مرمیو او تقریبا 150 عرادي ټانګونو او رینجر موټرو سره د دوی لاسته ورغلي دي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې حکومتي عسکر په شخصي او دولتي موټرونو کې له قرارګاه راوځي او د طالبانو له لوري یوې پرامنې سیمې ته انتقالېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره ورځ هم د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې سلګونه میله وسله، لسګونه وسایط او ټنونه مهمات نیولي وه. نن هم د غزني خواجه عمري او د پکتیکا خوشامند ولسوالیو په ګډون ځینې پوځي مراکز او پوستې له ګڼو وسایطو او وسلو سره طالبانو نیولي او ویاندې په خپل ټویټر ادرس پخلی هم کړی دی.